د اګست په 15مه په خوست کې د ښځو د لاسي صنایعو او تولیداتو یو ورځنی نندارتون جوړ شو. یاد نندارتون چې د ښځو چارو ریاست په نوښت جوړ شوی و، مسؤلینو یې موخه د ښځو لاسي توکو ته بازار موندنه او د کار او حرفې زده کړو ته د نورو ښځو او نجونو هڅول وبلل. په دې نندارتون کې د ښځو په لاس او ګوتو جوړ شوي ښځینه کمیسونه، ټیکري، غاړې او نور بیلابیل توکي پکې ول. د خوست د ښځو چارو رئیسې وویل هڅه کوي د ښځو په لاس جوړ شوي توکو ته بازار موندنه وکړي. موږ غواړو د دې طریق نه د خوست بانډو هغه لاسي صنایع خلکو ته ور وپېژنو، تر څو په راتلونکي کې د دوی لپاره موږ وتوانېدای شو ښه بازار موندنه وکړو او د دوی لپاره داسې خریدار پیدا کړي تر څو چې دوی لاسي صنایع واخلي. بل لوري ته د خوست ښځینه مدني فعالانې د ښځو د لاسي توکو د نندارتون جوړول یو ښه ګام بولي او وایي چې په دې سره نه یوازې د هغوی د جوړو شویو توکو لپاره بازار موندنه کیږي، بلکې دې کار لپاره د نورو ښځو د هڅونې لامل هم کیږي. مدني فعالې نادیه باوري په دې اړه وویل د کومو خویندې موږ چې په کورونو کې بیکاره دي، تعلیم نه ده کړې بلکې یوه حرفه یې زده ده، مسلکي دي، نو دوی لپاره ډېر ګټور دي تر څو دا نندارتونونه که نندارې ته وړاندې شي دوی بازار موندنه کوي او خپل تولیدات په ښه شکل وړاندې کولی شي. یو شمېر خوستیو میرمنو او نجونو له افغان حکومت دا هم وغوښتل چې د ښځو د لاسي صنایعو او نورو تولیداتو لپاره ځان ته مارکیټ جوړ کړي. د خوست دا میرمنې او نجونې داسې مهال د خپلو لاسي صنایعو توکي او تولیدات نندارې ته وړاندې کوي چې لسګونه نورې ښځې هم عملاً د حرفې او کسب په زده کړو بوختې دي.